قدرمن هیوادوالو مونږ تاسو سره وعده کړو چې د دویم یا غټ انټرویو په حق باندې به خبرې کوو چې په دویم یا غټ انټرویو کې کوم سوالونه مطرح کیږي، څنګه مطرح کیږي، کوم موارد مونږ باید د انټرویو په جریان کې نه وایو. هغه 15 موارد چې باید منع دي هغه کوم یو دي. نو تاسو نه هیله کوم چې تاسو خپل صبر ولرئ. دغه برنامه به 15 دقیقو څخه تر 20 دقیقې پورې به وخت نیسي او په دې کې به مونږ ټول هغه موضوعات چې د غټ انټرویو لپاره لازم دی هغه به مونږ تاسو سره شریکو. کله چې مونږ د مهاجرت یا د پناهندګۍ غوښتنه کوو نو موږ دوه انټرویو لرو چې هغه ډېر زیات مهم دي. اگر چې په اوله انټرویو کې ما په سوالونه مطرح کړي دي هموطنانو سره مې شریک کړی، زه غواړم په لنډ ډول بیا هم هماغه 15 او 6 سوال دي چې ډېر زیات هغه مهم او حیاتي دي چې هغه په اوله انټرویو کې پوښتنه کیږي، هغه به زه هیوادوالو سره شریک کړم. په اوله انټرویو کې فقط دا 6 سوال کیږي تاسو نه چې تاسو څوک یاست، تاسو د کوم ځای څخه راغلي یاست، تاسو د پناه غوښتنه چې کوئ ولې دغه پناه غوښتنه تاسو ورکوئ، که چیرې اصلي هیواد ته تاسو واست او بیرته تاسو ولیږو نو تاسو ته کوم خطر شتون لري، او ستاسو د کورنۍ په حق باندې چې ستاسو کورنۍ څوک دی، هغه د غړي تعداد، هغه ټول موضوعات، او په آخره کې هم ستاسو د روغتیایي وضعیت په حق باندې پوښتنه. امریکا، کاناډا، استرالیا، هر بل هیواد ته ځئ. ګورئ د بین المللي قوانین او هغه کنوانسیونونه چې د مهاجرت او د پناهندګۍ لپاره دي او دوی حمایت لپاره دي، خصوصا 6 موارد کې دوی وایي چې دا هم ما په یو ویډیو کې تاسو سره شریک کړی چې تاسو باید په 6 دلایل ولرئ چې کله تاسو راځئ بل هیواد کې تاسو سیاسی پناهندگی یا غیر سیاسی پناهندگی ورکوی. دلایل سیاسی، مذهبی، اجتماعی، اقلیت‌های مذهبی و یا هم گرایش‌های جنسی، این چیزایی است که اینا بر پرونده تان اگر در این موارد باشه میتونه که بر پناهندگی درخواست بتن. بعضی هموطنان ما یا از سایر کشورهایی که میان مراجعه میکنن پرونده هایشان یا کیسایشان به این موارد ارتباط نداره. زمانی که درخواست میتن دلایل شخصی، دشمنی میان کیس خود ما والا دشمنی شخصی دادم بابت از او ما فرار کردیم، پدر ما نظامی سیاسی بود ما به خاطر از او اینجا آمدیم، در حالی که این نمیفهمه که پدر از این واجد شرایط است. نه اگر این از دلیل فرار نظامی یا همه موضوع دیگه باشه دیگه در این عرصه باید بسیار زیاد متوجه باشند. قبل از اینکه میان مشوره با یک وکیل یک مشاور خوب داشته باشند، پرونده خود آماده کنند و بعد از پرونده امو عنوان کیسشان باید انتخاب شود که در این 6 موارد با کدام مورد اینا درخواست میتن. پرونده خوب یا دوسیه خوب امو پرونده است که این مستند با اسناد باشه. اسناد هم اسناد قاطعه باشه، زیاد هم اسناد مستنبطه در اونجا وجود اگر باشه خوب است، حمایت کنندهش است، ولی اسناد قاطعه داشته باشه. این بهترین پرونده است. اگر یک شخص باید دلایل شفایی را ارائه کنه، باز این ما اثبات دلایل شفایی بسیار زیاد مشکل است و اعتماد هم وجود نداره. به او خاطر پرونده خوب که مستند با اسناد باشه، با ارائه دلایل باشه و اسناد هم اسناد قاطعه و اسناد دقیق و قانونی باشه، نه اسناد غیر قانونی یا اسناد جعلی و تزویری. اگر در اسناد جعل و تزویر و فریبکاری میشه، البته این از جمله جرایم بین المللی شمرده میشه و جعل و تزویر دیگه. به او خاطر پیشنهاد من است که شما زمانی که درخواست بر پناهندگی یا مهاجرت میکنین، بهتر از است که شما باید اسناد دقیق و اسناد درست باید ارائه کنین. کدام اسنادها خیلی زیاد مهم است و یا هم او اساسی ترین اسناد است. اولین اسناد به خاطر تثبیت هویت است. پاسپورت، تذکره. زمانی که شما درخواست میتین پاسپورت، تذکره کمک به این میکنه با کیستان 50-60% شما هویتتان تثبیت میشه. زمانی که هویت تثبیت شد کشور تشخیص میشه. اگر من میگم که من از افغانستان هستم، پس خطری که فعلا در کشور موجود داره نسبت به سایر کشورها بسیار زیاد خطر فیصدیش زیاد است. اگر ما از سومالیا میگم خدا از عراق یا هم کشورهای دیگه که در معرض خطر هستند یا هم اونجا خطر بیشتر بر شما است، او از کجا تثبیت میشه؟ از اسناد تثبیت کننده هویتتان، یعنی افغان بودنتان. و علاوه از او شما باید اسنادهایی باشه که پیش شما که هویتتان حمایت کنه و پرونده تان. قرارداد کارتان باید باشه. مثلا شمایی که ارتقا شدین به اساس چی ارتقا کردین، اسناد از او و پهلوی از اگر تصاویرتان و ویدیویتان هم باشه بیشتر شما را کمک و حمایت میکنه. بسیار زیاد مهم است. عموم مواردی که نباید در اینترویو گفته شود او را به طور خلاصه میگیم. 5 موضوع است که بسیار زیاد مهم است
اولی که مطابق سوال باید جواب ارائه شود. زمانی که سوال میشه باید مطابق از شما باید جواب ارائه کنین. اکثر هموطنای ما سوال یک موضوع ولی اونا تشریحات میتن که در هر تشریح دیگه اضافه میشه و مشکل برشان ایجاد میشه. دوم، اسنادهایتان ارائه کنین که او خواسته شده شما. و در آخر هم یک شخص غیر فعال نباشین در اینترویو که هر چیزی گفت خو برده متششته می باشی و جواب درست نداری. شخص اکتیو باشین. اکتیو کدام شخص فعال؟ اسناد خود از قبل آماده کرده باشه، کاپیش گرفته، کیس خود آماده کرده، تحریری پیش خود نشته کرده که باز اگر اونجا پیش سوال میشه که فراموش نکنه تاریخایش تحریری بر خود آماده و نشته کرده که اونا بفهمن که شخص فعال است، درخواستش مهم است، نشستش مهم است، به او خاطر با آمادگی کامل ای اسناد ارائه میکنه. باید یک شخص فعال غیر فعال نباشه. تشکر از شما، ډیر مننه. کور مو ودان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.